زابلیانو تل پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې خپل هدفونه مشخص کړي. په همدې لړۍ کې یو ځل بیا د کلار ښار د بادامګل ماڼۍ په تالار کې د دې ولایت اوسېدونکو پر وسلوالو جنګي ډلو غږ وکړ چې جنګ بس دی. دغه غونډه ورپسې لاریون د زابل مدني ټولنې له لوري ترتیب شوی و چې پکې د هلمند د ولسي حرکت غړو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. له هلمنده د سولې ولسي حرکت راغلو غړو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له هلمنده د موټریز کاروان په موټ راغلي او زابل ته یې د سولې غږ راوړی ځکه سوله افغانانو ته حیاتي ارزښت لري. دوی زیاته کړه نه یوازې زابلیان بلکې ټول هیوادوال د سولې غوښتونکي دي او باید غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل سي. هغه که ماشومان دي که مښتې دي ټولې د کونډو او د یتیمانو د لړۍ څخه دردېدلي انسانان یوازې دا یو شی وایي چې سوله غواړو، ځکه سوله زموږ دپاره هغه ارزښت دی په کوم ارزښت چې موږ تر اوسه پورې هم سم نه یو پوهېدلی. زابل کې قومي مشرانو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول غونډې د ولس غوښتنه ده او باید د ولس غوښتنو ته پاملرنه وشي او په هیواد کې سرتاسري سوله راسي. دوی زیاته کړه چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کار کوي. د دې ستړي حرکت غیرتمند حرکت د سولې څه یو جان مننه کوو، ښه راغلاست ورته وایو. موږ جنګ نه غواړو، موږ په افغانستان کې سوله غواړو. ټولې د دغه حرکت یا د زابل مدني ټولنې چې هر پروګرام یې له سولې سره تړلی ده و دې ته زابلیان او د زابل مظلوم ولس هم هرکلی وایي، هم یې قدم په قدم باندې موږ ستاسې ملګري یو. یو تن دیني عالم بیا په خپلو خبرو کې سوله الهي امر یاد کړه او زیاته کړه چې د مسلمانانو د خپلمنځي جګړو د ختمولو لپاره باید ټول په ګډه هڅې وکړو تر څو جنګ ختم شي. صلح چې خدای تعالی جل وعلا شانه په خپل عظیم کتاب کې خیر بللی ده، نو خیر ده په دې کې شک نشته. یو مثال د خیر دا دی چې حضرت سرور کائنات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک د حدیبیې په صلح کې صلح وکړ، د کفارو سره یې وکړله او څونې شرایط د دغه کفارو پر ځان باندې وځول. صلح قرباني غواړي، د طالب څنګه قرباني غواړي، هر څوک چې صلح کوي هغه قرباني باید ورکړي. مدني فعال روزي محمد زابلي وویل چې روان جګړې قرباني ځوانان دي او باید نور ځوانان د یووالي او په یوه غږ د سولې لپاره لاس په کار سي. نوموړي وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې باید ورته ولسي حرکتونه زیات سي تر څو پر جنګي ډلو فشار زیات سي او سولې ته مخه کړي. زه فکر کوم چې موږ ټوله سوله غواړو، په دې کې شک نشته، خو اوربند د سولې دپاره اساسي ترین شرط دی، ځکه په اوربند کې د جګړې د طرفینو کومنده معلومیږي او اوربند په حقوقي او سیاسي لحاظ باندې یو ډول ضمانتونه لري. د زابل مدني ټولنې لخوا په داسې حال کې د سولې د لویه غونډه او لاریون ترسره سو چې تر دې وړاندې هم د دغې ټولنې په هڅو د سولې په نامه بېلابېل پروګرامونه عملي سوي چې سوله ییز ذهنیت یې پراخ کړی او مثبت رول لري.